پر همدې موضوع د بحث په تړاو راسره د نړیوالو چارو کارپوه عزیز الدین مارج راسره دی. مارج صاحب، تاسو ته ښه راغلاست. وایم رابو لومړۍ پوښتنې ته په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کوم سیاسي وضعیت چې ترنګلی شوی دی، په داسې وخت کې اقتصادي وضعیت هم لږه ضربه لیدلې ده. هند ته د افغان پلاوي سفر څومره کېدلی شي چې مؤثر تمام شي؟ مننه باران. خو لومړی تاسو تخنیکي همکاران لیدونکو السلام علیکم احترامات وړاندې کوم. علیکم سلام. ګورئ، معمولا یو اصطلاح ما مخکې دا استعمال کړی دی، احتیاج مادر ایجاد است. یعنی کله چې یو اړتیا پیدا شي بیا خپل یو شی جوړي خلک مجبوري لارو ته. کله چې پاکستان دوی لارې بندې کړلې، سوداګري دوی سره بنده شوله، نو خامخا ګورئ افغانستان چابهار بندر که څه هم د ایران د امریکا ستونزه ده، خو بیا هم فعاله د افغانستان په مخ دروازې خلاصې دي. له جنوبي اسیا هېوادو سره دومره انتهایي زیات اړیکې جوړې شولې چې هغوی دې ته لباس وسې ناری کې په شانګهای او په مثلا بریک سازمانونو کې چې بدون له افغانستان امکانات نشته چې موږ خپلې برنامې پروګرامونه مخته بوځو، یعنی سیمه ییز سازمانونه. اوس راځي مثلا قراردادونه د ریل پټرۍ ډېر نوراق پیدا کړ. د همدغه مرکزي اسیا هېوادو له لارې نه تر چینه پورې افغان توکي لاړل، بېرته راغلل. چینایان دلته توکي راولېږل. خپله دوی اوس غواړي د افغانستان مرکزي اسیا هېوادونه تر راځي د افغانستان ګټه پورته کړي. ایران انتهایي زیات تجارت سوداګري له افغانستان سره پراخ کړله، تر قرغیزستان او قزاقستان حتی تر آذربایجان پورې سوداګري د موږ پروتوکول نه تړون لاسلیک شول. دا علتي شی و چې پاکستان داسې یو ناځواني وکړله. بیا نو اوس هند له پخوا نه موږ سره تاریخي اړیکې لري، نه تنها سیاسي او ټولنیزې، سوداګري اړیکې له ډېر پخوا نه وي. د موږ کاروانونه حتی د پاونده کوچیانو یا پاونده تاجرانو سوداګري به په اوښانو په کاروانو کې به همدغه هند ته هندوستان ته دا ټول لنډۍ چې موږ وګورو شیرینه وګورو همدا قصې د هند وي. له دې خوا نه به ټغر تلل، دوړ به ته، وړۍ به تللې، میوې به تللې، خټکي و. دا لږې خوا به مثلا چای و شوبچې شیدې و نور مسایل به له خوا را روان و، ټوکر یا کپړې به را روانې وي. دغه نه مخکې لاړ د اریایانو که څلور قبیلې ما تقسیم کړې وې چې یو ویسان وه، ویسان یې سوداګر و، لکه کشریان یې پوځیان و، برهوان یې بیا مذهبي و، دا سودر و شودر به یې غلامان و. نو دغه ویسان ډله به هم یو وخت دراویدین د هند ورته ویلې، په هند کې تورپوستي و، دوی به هلته تللی. زه به هغه وخت کې دغه سانسکریت او پانیني دا به استعمالوله. نو یعنی مطلب دا چې همدغه اړیکې لا تر اوسه پورې شته. اوس چې پاکستان لارې بندې کړې، دهلیز هوایي دهلیز زموږ د هند پراخ ده، د ځمکې لار نه کوای شو، د چین نه اوس اورګاډی ځي، د کوای له طبیعت نه راسي سینګیان ته، سینګیان نه راسي که مثلا تاجکستان ته ډېر په سهولت باندې افغانستان خاورې ته تر چې واخان جوړي، د واخان لاره او که هغه جوړه شوه خو ډېره زیاته ګټه به نوره وي. نو بنان څومره چې هند سره اړیکې جوړي، هند یو سوداګري او تولیدي هېواد ده، هغه توکو ته ضرورت لري، د موږ معدنو ته ضرورت لري، د موږ اوبو ته، د موږ زراعت ته، د موږ دغه د میوې او دې ته چې دوی غواړي بل ترکیبات یې جوړ کړي، د موږ وړۍ، د موږ قالین، یعنې هر څه ته د ضرورت ده. نو بنان موږ به دوی ته صادرات کوو، دوی به لږې خوا د افغانستان ضرورتونه به تکافو کوي. مارج صاحب، د نړیوالو سوداګریزو قانون تکرار شو. د نړیوالو سوداګریزو او ترانزیت قوانینو له مخې آیا هغه هیوادونه چې سمندر ته لار نه لري په وچه کې لکه افغانستان حق لري چې ګاونډي هیوادونه ورته د سوداګرۍ او ترانزیت زمینه برابره کړي؟ دلته د نړیوال سازمان د اوبو دلته داسې مسؤلیت مطلق حکم نه ده کړی، صرف اضطراري حالت کې حکم کړی. اوبه څو حالت لري، یو هغه اوبه چې له هېواده ځي، د هېواد نه منبع په درېنه هېواد کې بېرته انتهای یا دلتای هم په هېواد کې هغه مطلق هغه ملکیت ده. یو بیا دا اوبه چې وځي د خپل هېواد نه بېرته راګرځي هېواد ته، بیا دا نو یو څنډه چې وځي هغه ته بیا عقابه ورکول کېږي. نو مارج صاحب، دلته کراچۍ بندر ته موږ چېرته اشاره وکړو، کراچۍ بندر ته چې په پاکستان کې دی، یا اوس افغانستان لپاره یعنې دا زمینه ده برابر کړ چې هلته موږ صادرات ولرو د افغانستان څخه، دا تاسو څنګه ارزوئ؟ نه دا خو ما وخت تشریح وکړه که نه چې اوبه چې چیرې بیا له یو هېواد دویم او درېیم ته چې د اتومات بین الملکي خو خیر دا هم لنډه شته،
بارونه هم تر یو انتها پر 150 کیلومتره ملکیت د دوی راځي بیا نور باید ملکیږي حریم د دوی ورته وایي بیا بعضې مشخص کنجونه لري دا نور قاعده یې څه کوو د هېوادونه چې د اوبو بندر سره سمندر سره لار لري بل هېواد ته په هغه صورت کې لاره کوي چې پروتوکول یا قرارداد تجارتي ولري اجباري و الزامي و اتهامي نه ده اما پاکستان نه باید موږ اوبه واخلو ځکه هغه د موږ خاوره اشغال کړي او دا مسله تر اوسه پورې حل نه ده نو بنا دوی نه څه کوي د موږ مخه ونیسي دا ګوادر چې ته وایې اصلا دا په پښتو ګودار تاریخ لیکوالان وایي دا خبره بیا دوی ګوادر کړل یعنې هغه سیمه هم د موږ سیمه وه ځکه نصیر خان بلوچ له ستر بابا سره احمدشاه رحمت الله علیه سره دا پروتوکول کړی و په فتوای شاهي کې ذکر د هغه لیکلي و تر هغه چې افغانستان ده بلوچستان ور سره ملګری دوست دی او یو هغه بل فدراسیون کې فدراتیو کې به شامل دي نو بنا په هر حال باندې یو موږ اوبو ته لا نور پروتوکول داود خان په وخت کې یو لاسلیک شوی و چې کراچي بندر هم اجازه راکوي بله خبره بیا نو د ترانزیت ده دا د کراچي په وخت کې دا امضا شوي دي که موږ بندر د کراچي ته پښتو کې وړو دا د سوداګري خونې کسان هم سره په دې سفر کې بیا تاسو اجازه راکړئ موږ به ترانزیت ته تاسو مرکزي اساس اجازه ورکوو نو بنا دا پروتوکول اتروسه کول لرو یو حقوقي برخه کې چې دولت پروتوکول لاسلیک کوي بیا نو راتلونکي دولتونه هغه نشي پاسکا کولای صرف یو سیاسي کې لږ ملاحظه کوي سي هغه به یا تمدیدي یا به مثلا تجدیدي او یا مثلا نوې پروتوکول دغه په بنیاد باندې پراخي به جوړي به اصلاحات لري اما مطلق نشي ولا د خواني رژیم وسیه نه باندې چې نه مني بیا ته د کوم مملکت پاتای د مملکت کې غوا کاغ رژیم و نو دا خبره ستاسو معمولا نو هغه پروتوکول اتروسه پر د نتګم 2000 کالو ک 2005 کالو دا یو کال کلاسیک سوی ده یا لمنګ د بندر د کراچۍ نه حق لرو البته د منګه لنګارونه چې سوداګر اخیسته نو په بنیاد باندې منګه د مرکزی اسیا ته ترانزیت لار مرسب کرا شو کپلنډ کې دارات وې په داس حال کې چې اسلامي امارت نور هیوادونو ته د افغانستان د بشپړ امنیت په اړه خبر ورکړی او خپل د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام مشر هم ویلي چې په افغانستان کې د نشئی توکو امنیت په برخه کې ډېر مثبت رول یعنی لوبولی دی دوی په داسې وخت کې د نړۍ پانګوالو راجلبولو لپاره اسلامي امارت ته څه کول پکار دي متاسفانه تاسو د یو ان ډي پی نو واکس د یونایټډ نیشن لیول پروګرام دا دلته څه وخت شاګرد هم د نجیب وخت وزارت خارجه کې بیا موږ یو مکتوب اخیسته ته انګلیسي کورس ویل یو کورس هم درلوده دا د مزار د کور مخامخ دفتر و په چاري صدارت کې دوی لا مغه وخت چې ما ورته کتل دی په افغانستان کې هغه رقم کار چې ونی وکړي دی کورس صحیح و چې فعال و مثلا شاګردانو ته شای و اما په عمومي توګه چې دوی په پراختیايي پروګرامونه او په دنیا کې خو ځم بیا افغانستان کې سارات دوی دا کار نه وکړي نو نه پیګو چې اوس به دوی به په دې فعالیت راغلي کې باندې راغلي نور مخ کې سیاسي مسایل کوم مصروف کوم کمپنۍ براله کوم شرکت براغی په ځای دې چې هغه په دولت د افغانستان خپل مربوطه ادارو ته کار کوي هغه به کول دوی په هغه کې مداخله کوله معمولا پر سره چې بد نه وایم خبره په دې کې ده چې صحیح ده دوی په دې څنګه کې کار کوي چې افغانستان لپاره خپل د افغانستان توکي استعمال کې د اقل پروګرامونه او یو څم راستي کوم د وسایل دور نو کې هغه چې دوی بودیجه لري پرسونل د افغانستان کافي اندازه سره د کوم زیات انکشاف او زیات پرمختګ راځي ډیره زیاته مننه کوم د نړیوالو چارو کارپو عزیز الدین مارش صاحب تاسو له حضور څخه په خبرونه کې کور موده